أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، محترم ورونو، د حنین یا هوازن د غزا قصه پای ته ورسېده. نو اوس چې د هوازن جنگ خلاص سو، غنیمتونه وویشل سو، په ټوله منطقه کې امن او امان قائم سو، فقط طائف پاته دوی چې نسو فتحه او د فتح کېدو امید هم نو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جعرانیه څخه احرام وتړي او مکه مکرمه ته د عمره د ادا کولو د پاره ولاړی، چې ودغه عمره ته عمره الجعرانه ویل کیږي، چې دغه عمره هم د ذوالقعده په میاشت کې و. د عمره تر ادا کولو وروسته پس له هغه څخه چې عتاب ابن اسید رضی الله تعالی عنه یې د مکه مکرمه امیر وګرځاوه، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مدینه منوره پر طرف حرکت وکړي او مدینه منوره ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حرکت یا رجوع د هجرت د اتم کال د ذوالقعده د میاشتې پر 24 تاریخ و، او د ذوالحجه په اول ورځو کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منوره ته ورسېدی او دغه کال حج نکی ادا. سبحان الله. و مدینه منوره ته دغه رجوع چې الله جل جلاله یې د فتح او کامیابی تاج پر سر ور ایښی دی، او د هغه ورتګ چې ودغه شهر ته اته کاله د مخه ورغلی، څونه فرق دی. هغه وخت د مکه مکرمه څخه په پټه تلی او دغه ځای د خلقو څخه یې امان غوښتي. په هغه ځای کې نابلده او بیگانه وو، د خلقو څخه یې انس او الفت غوښتي. د هغه ځای اهل یې عزت وکي، ځای یې ورکي او د نصرت یې وکي، او د هغه نور متابعت یې وکي چې د علیه الصلاۃ والسلام سره نازل شوی وو، او د علیه الصلاۃ والسلام د پاره یې د ټولو خلقو دشمنی قبول کړه. او دغه دی پس له اته کال څخه وهغه شهر ته بیا ور داخليږي چې د علیه الصلاۃ والسلام استقبال د هجرت او بیری په حالت کې کړی وو، مګر دا واره استقبال په داسې شکل سره کیږي چې اهل مکه ورته تابع شوي دي. خپل کبریا او جاهلیت د علیه الصلاۃ والسلام په پښو کې غورځولې دي چې د علیه الصلاۃ والسلام یې په اسلام سره معززه کې او تر پخوانیو خطاو ورتیر سي. الله جل جلاله د سوره یوسف په 9 نمبر آیات کې فرمایي: انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. یعنی بشک هر هغه څوک چې د الله جل جلاله څخه وبېریږي او صبر وکي، د طاعت پر تکالیف صبر وکي، پر مصیبت صبر وکي، د معصیت یا گناه د لذت څخه صبر وکي، نو بشک چې الله جل جلاله د نیکوکارانو اجر نه ضایع کوي. مکه مکرمه فتح سوه، د مسلمانانو تر امر لاندې او تابع سوه. ورونو، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حیات او وجود په آخري درو کلو کې مکه مکرمه د اسلام تابع و، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه د هجرت په اتم کال کې د حج امیر عتاب ابن اسید رضی الله تعالی عنه وټاکی، چې هم د مکه مکرمه امیر وو او هم د حج امیر وټاکل سو. او د هجرت په نهم کال کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د حج امیر وټاکل سو.
او د هجرت د 10 کال حج په خپل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ادا کړ. خو په دغه اول کال چې مکه مکرمه فتح شوه د حج امیر عتاب ابن اسید رضی الله تعالی عنه مقصد دا چې د هجرت د 9 کال د ذوالحجه په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منوره ته تشریف یوړي. ورونو د حنین د غزا څخه هم لکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور ژوند ډیر شرعي احکام عبرتونه او نصيحتونه راوځي چې زبه د هغو څخه څو مهم ټکي درته بیان کم. اول، د حنین غزا د اسلامي عقیده یو درس دی چې یو مسلمان باید پر اسباب توکل او اعتماد ونکړي، بلکې د یو مسلمان ټول توکل او اعتماد باید پر یو الله جل جلاله وي. هو د اسباب برابرول یو لازمی کار دی، مگر پر هغو توکل او اعتماد کول د اسلامي عقیده څخه مخالفه دي. لکه څنګه چې دغه درس د بدر په غزا کې هم موجود وو. کوم وخت چې د بدر غزا و مسلمانانو دا ومنل چې د دشمن په مقابل کې د دوی لږوالي دوی ته ضرر نه ورسوي، په دې شرط چې دوی صابرین او متقین وي. او د حنین غزا و مسلمانانو ته دا ور ثابت کړه که دوی صابرین او متقین نوي د دوی ډیروالی و دوی ته فائدہ نه ورسوي. لکه څنګه چې الله جل جلاله هم په دغه باره کې آیاتونه نازل کړه. د بدر په غزا کې د الله جل جلاله د طرفه مسلمانانو ته وویل سو که تاسو متقین او صابرین یاست ضرر نه درسیږي. او د حنین په غزا کې آیاتونه نازل سو که تاسو متقین او صابرین نه یاست ستاسو ډیروالی و تاسو ته فائدہ نه درسوي. په بدر کې د مسلمانانو شمیر نسبت و دشمن ته تر هغه د مخنیو ټول مقابلو چې دوی د دشمن سره مخامخ شوي و لږ او کم وو. خو په دې سبب چې دوی په اسلام کې صادقه و، ایمان یې کامل وو، د الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ټینګ او پوره محبت او دوستی درلوده، نو د مات او شکست هیڅ علامه نسو پرشکاره. او دلته په حنین کې د مسلمانانو شمیر نسبت و هغه د مخنیو ټولو جنگو ته چې دوی کړی و ډیر وو، مگر بیا هم دغه د دوی ډیروالی هیڅ فائدہ نور ورسول، ځکه چې د دوی ډیروالی په هغو کسانو سره وو چې تر اوسه پورې په زړه کې پوره ایمان نو ثابت شوی. او د اسلام واقعي مفهوم د دوی پرګو کې نو نشر شوی. دغه خلق په دغه اسلامي لشکر کې فقط په شکل او جسم شامل شوی و، حال دا چې د دوی د زړه حرکت تر اوسه پورې په دنیوي خواهشاتو او نفسي غوښتنو پورې تړلی و، او دنیوي امور د دوی پر نفسو غالبه و. او دا ډیره لري خبره ده چې د جسمو او شکلو ډیروالی دي د نصرت او کامیابی د پاره اثر ولري. نو په همدغه سبب د مسلمانانو دغه لوی لشکر کوم وخت چې د دشمن د کمینو سره نابوبره مخامخ سو پر شاو لاړی او د حنین په وادي کې سره و پاشل سو. او دا لري خبره نه ده چې دغه جدید الاسلام خلقو تیشته دي په شروع او ابتدا کې د هغه صادقه او واقعي مسلمانانو پر زړه تاثیر ونکړي. مگر بیا هم انصار او مهاجرینو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه आवाज او ناره واورېده، بیرته د حمله د پاره را وګرځیده او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر شاوخوا سره راټول شو او هغه شدید جنگ شروع کړ. حال دا چې د دغه کسانو شمیر او عدد تر 200 کسانو نه زیات دي، مگر بیا هم دغه 200 نفرو مسلمانانو نصرت او کامیابی حاصل کړه. د دوی په زړه کې سکون او اطمینان پیدا شو او الله جل جلاله د دوی دشمن ته بد ماته ورکړه. حال دا چې دغه مسلمانان په شروع کې 12,000 نفر و، مگر د خپل ځانو دفاع یې نسوای کولای. دوهم، د مسلمانانو مشر امام یا خلیفہ
کولای سي چې د مشرکانو یا کفارو څخه بلکې د اسلام د دشمنانو څخه اسلحه په استعاره سره واخلي. دا حکم یوازې د اسلحې په باره کې نه دی، بلکې هر هغه شی چې اسلامي لشکر د جنگ لپاره ضرورت ورته لري کولای سي چې په استعاره، په قیمت یا مفت ځنې واخلي. او دا هغه کار دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه غزا کې وکړي، چې د صفوان ابن امیه څخه چې په دغه وخت کې مشرک هم وو اسلحه په استعاره سره واخیسته. استعاره یعنی شی ستادي اوس ما تراکه چې زه کار ځنې واخلم، خو تر کار اخیستلو وروسته به بیرته درکم. دغه ته استعاره وایي. نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه کار څخه په صورت عموم سره دا حکم را استلای سو چې د جنگ په وخت کې مسلمانان د کفارو څخه یا په کفارو سره کومک غوښتلای سي کیا. جواب: په کفارو سره کومک پر دوه قسمه دی. یو دا چې د کفارو څخه نفر وغوښتل سي چې د مسلمانانو په صفو کې دي د دوی د دشمنانو پر ضد جنگ وکړي. په دې باره کې عام یا جمهور علماء کرام وایي چې په کفارو سره په جنگ کې کومک اخیستل نه جائز دي او نه روا. او بل دا چې د کفارو څخه د دوی مالونه وغوښتل سي لکه اسلحه او نور د جنگ ضروريات. دغه کومک اخیستلو پر رواوالي کې د علماو اختلاف نشته، مګر په دې شرط چې په دغه کار سره به د مسلمانانو عزت او کرامت ته کم ضرر نه رسیږي. په دغه کار سره به مسلمانان د بل چاتر امر نه لاندې کیږي، او یا به دغه کومک په سبب د مسلمانانو څخه یو واجب د واجباتو نه پاتې کیږي. تا ولیده کوم وخت چې صفوان ابن امیه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته اسلحه په اعاره سره ورکول، صفوان د ضعف او مغلوبیت په حالت کې وو، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قوت او غلبې په حالت کې وو. نو په دغه حالت کې چې مسلمانان د کفارو څخه په کومک اخیستلو نه تر شرطو لاندې کیږي، نه عزت او کرامت مخدوشه کیږي، او نه کم اسلامي فرض یا واجب پاتې کیږي، دغه کومک اخیستل ورته روا او جائز دي. او بیل دغه شرطو د کفارو څخه کومک اخیستل منع او ناروا دي. دریم، په دغه جنگ کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جرأت او شجاعت در معلوم سو. په حق سره چې دا یو نادره جرأت او شجاعت دی. ټول خلق د حنین په شیلو کې سره وپاشل سو، د جنگ و میدان ته په چیشته سره شاوی ور وګرځولې. پر ټول میدان جنگ بیل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بل څوک نسو پاته، او د علیه الصلاة والسلام پر شاوخوا هم هغه د دشمن کمینونه دي، مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په یو عجیب او نادره ثبات سره پر میدان جنگ ودرېدی چې دغه د علیه الصلاة والسلام ثبات د هغه تشتیدونکو اصحابو پر زړه تاثیر وکي او بیرته را وګرځیده. ابن کثیر رحمه الله په خپل تفسیر کې وایي دا د پوره شجاعت هغه انتهایی درجه ده چې په دغه ورځ د دشمن په مابین کې حال دا چې د علیه الصلاة والسلام لشکر دې هم ځنې تللی وي او د علیه الصلاة والسلام دې پر غاتره سپور وي. او تاسو پوهیږئ چې غاتره تیزه نسي ځغستلای. غاتره په جنگ کې نه د تیشتي ورده نه د حمله، خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه غاتره د دشمن پر طرف ورزغلوي او خپل نوم دې هم یادوي او وایي انا نبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب. هغه څوک چې نه پیژني لا به هم و پیژني. صلوات الله وسلامه علیه دائما وابدا. دا ټوله بل څه نه و بل اعتماد او توکل پر الله جل جلاله، او دا یقین وو چې الله جل جلاله به نصرت ورکړي او هغه رسالت به پراسي چې د هغه د پاره د علیه الصلاة والسلام را لېږل شوی دی، او د علیه الصلاة والسلام دین به پر ټولو ادیانو قوي او غالب شي. څلرم، په
په دې غزا کې دا معلومه سوه چې په جهاد کې د ښځو، کوچنیانو او نوکرانو وژل حرام دي. ځکه کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه ښځه ولیده چې د خالد ابن ولید د طرفه وژل شوې وه، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نفر پسې ولېږل چې ورته ووایي ښځې، کوچنیان او نوکران مه وژنه. او د ټولو امامانو او علماو پر دغه حکم اتفاق دی. مګر هغه وخت بیا وژل کیږي که دغه ذکر سوو ډلو مستقیما د مسلمانانو سره جنگ کاوه او تر هغو یې د وژلو اجازه سته چې مخ په مخ جنگ کوي. که وتښتېده یا یې وځغسته بیا به هم مسلمانان ځینې راګرځي او نه به یې وژني. که چیرې کفارو خپلې ښځې او کوچنیان د خپلو ځانو دپاره سپر وګرځول او مسلمانان د کفارو ووژلو ته بې له دې نسوای ورسېدلی چې دغه ښځې او کوچنیان ونه وژني، بیا نو وژنه روا ده. پنځم، د جهاد معنا دا نه ده چې موږ د کفارو سره حسد او عناد لرو، چې پر دغه باندې هغه حالت دلالت کوي چې ځینې صحابه کرامو د طائف څخه د بیرته راتلو په وخت کې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا رسول الله وثقبت شراوک، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل اللهم اهدي ثقيفا واتي بهم. الهي وثقفت هدایت وکي او مسلمانان راولي. د دې څخه هدف او مقصد داسو چې جهاد بل شي نه دی بل دې څخه چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وظیفه ادا کول دي. او دغه امر بالمعروف او نهي عن المنکر یو د بل په مقابل کې د ټولو مسلمانانو وظیفه ده، او په دغه واسطه سره خپل ځانونه د قیامت د ورځې د ابدي عذاب څخه خلاص کړي. نو د دې جهته د مسلمانانو دعا و نور قومو او خلقو ته باید د هغو د اصلاح او هدایت د پاره وي. یعنی که غواړي چې کفارو ته شرا وکړي، د شرا پر ځای د هدایت غوښتنه کوه. ځکه د جهاد د مشروعیت څخه هم دغه مقصد او حکمت دی. شپږم، په دې غزا کې موږ د انصارو فضیلت ولیدي او دا مو ولیده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی سره څونه محبت لري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صادق المصدوق دی چې فرمایي شیطان د ابن آدم د وینو پرګو کې ګرځي. شیطان غوښته چې د انصارو د ځینو اشخاصو په زړه کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر هغه سیاست او حکمت یو څه اعتراض پیدا کی چې د غنیمتو په ویشلو کې عملی کی. شاید شیطان ډیر دا کوشش کړی وي چې په انصارو کې دا تشویش پیدا کی چې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل قوم او خپل وطنوالو محبت غالب سو او د هغو په مقابل کې انصار هیر کړه. مګر کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دغه خبر ورسېدی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و دوی ته څه وویل؟ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه بیانیه چې دغه وسوسو په مقابل کې دوی ته ایراد کړه د رحمت او عالی ذوق معانی ځینې راتویږي. د انصارو سره د شدید محبت مشاعر ځینې اوري او په عین حال کې په دغه بیانیه کې داسې زړه دردونکي دلایل هم شته چې دی علیه الصلاة والسلام د داسې چا د طرفه څخه د هغو په هیرولو سره متهمیږي چې هغه قوم و د علیه الصلاة والسلام ته تر هر چا خوښ او محبوب قوم دی. وروره ته یو وار نه بلکې څو واره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه بیانیه واوره او فکر پکې وکړه. ته به ووینې چې په هغه بیانیه کې د زړه خفیف حرکتونه یا غورځېده پکې شته. ته به ووینې چې په هغه کې هغه لطیف او الطف احساسات شته چې دغه خفیفو قلبي حرکتو د انصارو مشاعر وشورول. شدید تکان یې ورکړه چې په دغه شورولو سره یې هغه وسوسې چې د دوی په مشاعرو پورې مشتي وي ځینې ټک وهلې لرې یې کړې. زړونه او مشاعر یې په دغه ټک وهلو سره د وسوسو څخه ورپاک کړه. نو ځکه د دوی آوازونه په ژړا سره پورته سوه. دوی په خپل نبی خوشاله سوه،
په دغه تقسیم کې په خپل حصہ سره فخر کاوه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مقابل کې مال، پسونه او اوشان څه شي دي؟ دا چې دوی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملګری وي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی ملګری وي او خپل وطن ته ځي او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژوند او مرګ د دوی په مابین کې وي او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر وفا، خالص محبت او دوستی تر دې لوی دلیل چیرې دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل وطن او د زیږیدلو ځای پریږدي او د ژوند پاتې شپې د دوی په مابین کې تیروي. تر دې چې هم ورتیر سو کله بیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ترازو کې مال د عزت او محبت دلیل وو. یعنی دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و چاته مال ورکي هغه پر ګران دی او کې چاته مال ورنکي نو هغه هیر کی او محبت نور سره لري. هو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و قریش ته ډیر مالونه او غنیمتونه ورکړه. آیا دغه مالو څخه د خپل ځان د پاره هم یو شی کښېښاوه او کې خپل ځان هم لکه انصار په خالی لاس ویستی؟ هغه خمس چې الله جل جلاله یې د مصرفولو اختیار د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لاس کې ایښی وو، هغه د هغه شاوخوا پر اعراب وویشي: صلی الله علیک یا سیدی یا رسول الله وعلى أصحابك البررة من الأنصار والمهاجرين وجمعنا تحت لوائك المحمود وجعلنا مع أولئك الذين سيلقونك على الحوض يوم القيامة. ورونو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هر ورځ د اقوالو او اعمالو څخه پسلهاو احکام، عبرتونه او نصيحتونه راوځي او را استل کېدلای شي. خو زبه په دغه لږ کفایت وکم. په دغه وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حنین د غزا او د جعرانیه د عمره څخه بیرته مدینه منوره ته ولاړی، یو لوی حادثه پیښ شوه چې دغه حادثه پر بنی ثقيف او اهل طائف ډیر لوی اثر وکړ. هغه دا چې عروه ابن مسعود الثقفي چې د طائف عمومي مشر او رئیس وو، دا هغه سړی دی چې مشرکانو به ویل که قرآن پر یو دغه دوه نازل سوی وای چې دوه لوی او معتبر خلق دي موږ منی او متابعت مو یې کاوه چې یو د هغه دوه نفر څخه دغه عروه ابن مسعود الثقفي او بل یې ولید ابن مغیره چې د خالد ابن ولید پلار دی او د مکه مکرمه دی. او الله جل جلاله دغه د مشرکانو قول په قران مجید کې ذکر کړي او بیان کړي دي چې د سوره الزخرف په 1 نمبر آیات کې فرمایي: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعني كفار بويل ولی نسو نازل دغه قرآن پر یو سړی دغه دوه قریو چې مکه مکرمه او طائف دي چې دغه سړی هم ډیر لوی دی چې په مکه مکرمه کې ولید مقصد وو او په طائف کې عروه مقصد وو. دا په عربو کې د عروه درجه او مقام وو، لکه څنګه چې د مخه مدرته وویل د مکه مکرمه په فتح کې، د حنین په غزا کې، د طائف په محاصره کې، دغه ټول واقعات په جریان کې عروه نو موجود. دی و اردن ته په سفر تللی وو چې د ثقيل اسلحه جوړول زده کې او دغه ټول کارونه د په غیاب کې پیښ شو. دغه عروه ابن مسعود دغه خپل سفر څخه د بیرته راتګ په حال کې وو چې دغه حالات ټول ورته وویل شو. مکه مکرمه فتح شو، ثقيف او حوازن ماته وخوړه، طائف محاصره شو. ټول حالات په تفصیل سره ورته بیان شو. دغه حالات په اوریدلو د عروه وزرت اسلام نه نوتی، نو طائف ته نه ولاړی بلکې مدینه منوره ته ولاړی. یعنی د اردن څخه د رجوع او بیرته راتګ د طائف په عوض مدینه منوره ته و او هلته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حضور خپل اسلام اعلان کړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم د په اسلام ډیر خوشاله سو ځکه د عربو ډیر لوی مشر و اسلام ته داخل سو. بیا نو عروه
د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه اجازه وغوښته. ویل یا رسول الله غواړم چې خپل قوم ته ولاړ شم او هغه و اسلام ته دعوت کم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د اهل طائف عناد ورمعلوم و عروه رضی الله تعالی عنه ته وویل کته مسلمان ورسه وجنی دي. عروه رضی الله تعالی عنه ویل کته هم ومي وجنی خو زه باید دعوت کم، اجازه راکه چې ورسم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په تکرار سره ورته وویل وجنی دي. عروه رضی الله تعالی عنه ویل کته هم ومي وجنی خو زه باید خپل قوم و اسلام ته راوبولم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د تلو اجازه ورکړه او عروه ابن مسعود رضی الله تعالی عنه په دې نیت د خپل قوم پر طرف رهیسو چې خپل قوم و اسلام ته راوبولي. د عروه قوم چې د ثقيف قبيله ده په دې نه دي خبر چې عروه مسلمان شوی دی، ځکه دی په اردن کې وو او د هغه ځای څخه مدینه منوره ته ولاړی او مسلمان شو. عروه ابن مسعود رضی الله تعالی عنه و طائف ته ورسېدی. هلته د قوم د طرفه ډیر تود هرکلی او استقبال وسو. خلقو د پراتک خوشحالي جوړ کړه. د طائف د مشرانو دا عادت وو چې د سفر څخه براغله اول به هغه خپل بت لات تورتله سجده به ورته کول، ځان به د تبرک د پاره پوری مشي، بیا به کوروته تله. یعنی د مخ تر دې چې کوړته ولاړ سي د دوی په اصطلاح ربط ته ورتله. مگر عروه ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ چې را ورسېدی خلقو یې استقبال وکي، دی ربط ته نه ورغلی بلکې خپل کور ته ولاړی. خلق په تعجب کې سو. بیا یې سره وویل د اوږده سفر څخه راغلی دی، شاید ستړی وي. یو ورځ وروسته د عروه د پاره لو مهمانی جوړه سو. د ثقيف ټول مشران ور سره ناست دي. د دوی په دعوتولو و اسلام ته شروع وکړه. هغه د په جواب کې بدویل شروع کړه. هغه د رتبه او مرتبه په سبب یې وهل او ټکول ور نکړه، فقط په بدو الفاظو یې کفایت وکړي. عروه رضی الله تعالی عنه و اسلام ته د دوی د دعوت اراده کړې ده. نور هم غواړي چې په هر طریقه سره وي خپل قوم و اسلام ته دعوت کړي او د اسلام شعائر ښکارا کړي. نو کوم وخت چې د لمانځه وخت عروه د خپل کور پر بام وختي او په اذان یې شروع وکړه. د اسلام اذان کوي. د ثقيف نور مشرانو زیات صبر نسوای کولای. و بیرېده چې د په واسطه به ټول ثقيف مسلمانان سي. نو هغه نور مشرانو زیات صبر ونکي او عروه رضی الله تعالی عنہ دغه د اذان کولو په وخت کې په غشو وويشتي او شهید یې کړ. عروه ابن مسعود الثقفي رضی الله تعالی عنہ په داسې حال کې شهید شو چې خپل قوم یې د الله جل جلاله و دین او اسلام ته رابلی. اوس د ثقيف مشکلات نور هم ډیر سو. د طائف څخه د بیر نسی وتلای ځکه په هر ځای کې مسلمانان سته او موجود دي. نو د طائف خلقو مشوره سره وکړه چې باید څه وکړو. اخر یې پر دې اتفاق سره وکړي چې باید مسلمانان سو. مگر هو اسلام قبلوو خو په شرطو. مسلمانان به زموږ شرطونه قبلوي نو موږ و اسلام ته داخليږو. او شرطونه یو ډله د کنانه ابن عبد یالیل په مشرۍ مدینه منوره ته ولېږل. دوی چې مدینه منوره ته نږدې سو مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنہ ولیده چې دی هم د ثقيف د قبيله وو. نو یې د دوی استقبال وکي او دا یې هم وروښول چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د ملاقات په وخت کې باید د اسلام سلام ورته ووایاست. خو دوی دا کار ونه کړ بلکې هغه د جاهلیت سلام یې ورته ووایه. رسول الله خلقو په ورتګ خوشاله سو او د دوی د پاره په مسجد کې خیمه ودرولې. دا د دې لپاره چې قرآن واوري او د مسلمانانو المنځ وویني. د طائف ډله څو ورځې په مدینه منوره کې پاتې سو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره به خبرې کولې. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به هر شپه د ماخوستان تر مانځه وروسته د دوی خیمو ته ورتلی او هلته به د خبرو د پاره دون ورته ولاړو چې پښې به وچسبه، کله به پر یو پښه تکیا کول او کله پر بل پښه.
یو نفر د عثمان ابن ابي العاص په نامه هم دغه د طائف په ډله کې وو او تر ټولو په عمر کم وو. کم وخت چې به دغه د طائف خلق د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مجلس ته د خبرو د پاره ورتله، دی به په خپل ځای کې پریښاوه چې د دوی سامانونه ګوري. بیا چې به دغه ډله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مجلس څخه راغله او د غرمې په وخت کې به بدسوه، عثمان ابن ابي العاص به ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی. د دین پوښتنې به ځینې کولې او قران مجید به ځینې زده کاوه. ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دغه د عثمان ابن ابي العاص ورتګ څو واره وو، څو په دغه موده کې د دین ډېر احکام زده کړه. او کبه ولیده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د راحت د پاره کور ته تللی دی، نو به ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته ورغلی او دین به زده کاوه. خو دغه خپل حال د خپل ملګرو څخه پټاوه، هغه په حال نه خبرول. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه د دین سره د علاقه ډیره خوښه شوه او دای هم پرګران وو، څو چې په آخر کې د ثقيف د ډلې وزړو ته اسلام نه نوتی. نو یې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل: یا رسول الله، موږ اسلام قبلو مگر په شرطو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل: شرطونه مو څه دي؟ دوی ویل: موږ یو قوم یو چې همیشه سفرونه کوو او په سفر کې د زنا کولو څخه چاره نه لرو. نو د زنا اجازه برا کوي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل: هغه دین چې په هغه کې زنا وي هغه دین نه دی. الله جل جلاله فرمایي: ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا. زنا ته مور نږدې کېږي، بشکه چې دغه زنا فاحش کار او بد لار ده. اهل طائف ویل: نو نه مسلمانېږو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل: زه هم داسې اسلام نه در څخه قبلوم چې په هغه کې د زنا وي. دا ډله ولاړه سوه او بیا مشوره سره وکړه، ویل تر زنا به تیر سو. بیا راغله ویل: یا رسول الله، مسلمانېږو په دې شرط چې د شراب چښلو اجازه به راکوي، ځکه دغه شراب زموږ د مځکې شربت دی، موږ د هغه څخه چاره نه لرو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل: شراب الله جل جلاله حرام کړی دی و هیڅ چاته د هغه د چښلو اجازه نه ورکوم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر اسلام او د هغه پر احکامو ټینګ ورته ولاړ دی، تر هیڅ شي نه ورتېریږي. دوی ولاړ سي هلته مشوره وکي او بیا راسي، خو فائدہ نه لري. بل وار بیا راغله او ویل: یا رسول الله، تر هغه نور خبرو به موږ تیر سو مگر د سود یا ربا اجازه به راته کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل: بلا قید او شرط به مسلمانېږي. هر هغه شی چې الله جل جلاله حرام کړی دی هغه حرام دی. د الله جل جلاله په دین کې تر هیڅ شي نسم تیرېدلی. اهل طائف بیا ولاړ سو او پس له مشورې بیا راغله ویل: یا رسول الله، اسلام قبلوه صحیح ده، زنا را باندې حرام که، شراب او سود را باندې حرام که، مگر المنز را معاف که، المنزونه نکو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل: په هر هغه دین کې چې المنز نه وي خیر پکښې نسته. اهل طائف لاړه او پس له مشورې بیا راغله ویل: یا رسول الله، اسلام قبلوه زنا، شراب، ربا را باندې حرام که، المنزونه هم کوو، فقط ربه یعنی هغه بت لات، هغه چې د دوی معبود بت وو، مرا باندې حرامه و، یوازې لات را پرېږده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل: یا والله، هیڅ کله به در پرې نږدم، موږ په هیڅ شکل او هیڅ صورت بوتان نه قبلو او نه پرېږدو. اهل طائف وایي: ته زموږ اله ربه نړوي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل: هو، نړوم او ماتوم یې. دوی بیا ولاړه مشوره سره وکړه، ویل ده چې هیڅ شرط نه قبليږي او څه په وسه هم نه ده پوره، ځکه طائف د هرې خوا محاصره دي.
طائف داسې ځای نه دی لکه نورې لرې قبیلې، بلکې طائف و مکې مکرمې ته ډېر نږدې دي او مکه مکرمه هم د مسلمانانو تر تصرف لاندې ده. اهل طائف ولیده چې بې له تسلیمېدو بله لار نه ده پاته. پس له مشورې راغله او ویل یا رسول الله موږ اسلام ته داخلیږو، خو فقط دغه یو شرط مو ومنه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هغه شرط مو څه دی؟ ویل هغه دا چې ربه لات هغه د دوی بت موږ نه نړو، بل څوک دې نړوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو دا شرط مو منم، بل څوک به درولېږم چې وې نړوي. بیا نو د طائف ډلې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه د تلو اجازه واخیسته. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم اجازه ورکړه. د دوی عزت وکړي او په ښه طریقه سره یې رخصت کړ او د دوی امیر یې عثمان ابن ابي العاص رضی الله تعالی عنہ وټاکه. ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اسلام پر زده کولو د هغه حرص ولیدي او په دغه وخت کې د قران مجید څو سورته هم په یاد کړی و. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دوی پسې یو ډله د هغه ربه یالات د نړولو او ماتولو د پاره ورولېږل چې دغه ډلې مشر خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ او په دې ډله کې مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنہ، ابو سفیان ابن حرب رضی الله تعالی عنہ هم و چې هغه د دوی رب ورونړوي. د رب د نړولو په وخت کې د طائف شذ راووته او پر هغه خپل معبود په حسرت سره جړل چې نړول کیږي. مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنہ کولنګ واخیستی او خپل ملګرو ته وویل والله نن ورځ به مو پر سقف وخندوم. نو هغه د بت د خونې دروازې ته چې اول کولنګ ورسره کوي خپل ځان پر ځکه واچاوه او لغړي. یو ور په اهل طائف کې نارې سوې چې الله مغیره ورکي او ربا ووشي. مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنہ برته جګ ودرېدی او ول الله مخوار کا دغه بت د بری او کودر کې دی او بیا یې د هغه خونې دروازه ووهل او ماته کړه. د مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنہ کولنګ پلاس کې دی او بت وهي. هر واره چې پر وکی ابو سفیان د هغه شذو د غم او جړا پېښې کوي او د هر واره سره ودغه بت توایي آهن لک واهن لک. د طائف خلق ویل اوس ورته ګوري کې ربا ونړاوه نو موږ اسلام ته داخليږو او که ربا دی ووجي نو اسلام نه قبلو. دوی سره پېژدي. اوس نو ټول اهل طائف او ثقيف سره راټول سوي دي و مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنہ ته ګوري چې څه ورته پیښیږي. مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنہ د بت په وهلو او نړولو شروع وکړه او هغه د دوی په حضور مات او ټوک ټوکی او د دوی هغه الہ او معبود یې ورمات کی چې په سوو کلو یې د هغه عبادت کړی وو. کوم وخت چې ربه یالات مات او ونړول سو نو اهل طائف ټول و اسلام ته داخل شو. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه دعا قبول سوی و چې ویل اللهم اهدي ثقيفا واتي بهم. اوس نو د عربو لوی لوی قبیله اسلام ته داخل شوه چې د هغې جملې څخه یو هم د ثقيف قبیله و. ستابه په یاد وي دا هغه ثقيف یا اهل طائف دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دعوت لپاره هلته ورغلی وو او دوی په ډیره بده طریقه سره استقبال وکړي او په ډیره بد اخلاقی سره د خپل شار څخه وېستي. خپل کوچنیان او ناپوهان امر کړ چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دبر ولي او پسخندونه په وهي پر مبارک پښوی په دبرو وشلی. صلی الله علیه و آله وسلم په جواب کې ورته وویل یا زید الله جل جلاله دغه مشکلات څخه د وتلو لار او مخرج پیدا کوي او الله جل جلاله د خپل دین ناصر او د خپل نبی علیه الصلاة والسلام غالب کون کی دی. نو ورونو دغه نن ورځ چې تاسو دغه د طائف مسلمانیت ویني او مخکمو د مکه مکرمه فتح ولیده
دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه قول او هغه خبرې تصدیق دی. دا هغه طائف دی او هغه مکه ده او نور هم ډیره قبیله په ډلو ډلو و اسلام ته داخلي شوه. محترم ورونو، اوس چې د هجرت اتم کال پای ته رسیدلی دی او د هجرت نهم کال شروع او داخل شوی دی، و دغه نهم کال ته د هجرت عام الوفود ویل کیږي، یعنی د ډلو کال. وفد په عربي کې وډلې ته وایي او وفود جمع د وفد ده. او دغه کال ته ولی عام الوفود ویل کیږي؟ هغه په دې سبب کوم وخت چې مکه مکرمه فتح شوه او قریش و اسلام ته تسلیم شوه، حوازن شکست وخوړی، طائف هم فتح شو، نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو سیطره پر ساحل غربي پوره او ټینګ شو. هغه بوتان چې خلکو عبادت کاوه مات او ونړول شو. د جزیره العرب پاته ټول قبیلو ته د اسلام د کامیابی خبر ورسېدی. دلته نو د شاوخوا څخه خلق را شروع شو، مدینه منوره ته راځي او د الله جل جلاله و دین ته په ډلو ډلو داخليږي. ډله پس له ډلې و مدینه منوره ته راځي او مسلمانېږي. اوس نو موږ په اختصار سره دا ویلای شو د کومه وخت څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منوره ته هجرت وکړي، موږ ولیده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژوند او وخت په پرله پسې غزاو او په پرله پسې سریو سره تیرېدی. ټول وخت د دعوت او جهاد د پاره وو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جزیره العرب پر ډېر حصہ تسلط پیدا کړ او د جزیره العرب ډېر خلق مسلمانان شو. د هجرت په اتم کال کې مکه مکرمه فتح شوه. حوازن په هغه لوی جنگ کې چې د حنین جنگ وو ماته وخوړه. د حوازن هغه کسان چې د حنین په جنگ کې وتښتېدل د مسلمانانو د طرفه تعقیب او په طائف کې محاصره شوه، مګر د الله جل جلاله د طرفه د طائف د فتح اجازه نه وسوي، نو طائف نسو فتح او مسلمانانو د ذوالحجه په میاشت کې د عتاب ابن اسید رضی الله تعالی عنہ په مشرتابه حج ادا کړ. د هجرت اتم کال په دغه واقعاتو سره پای ته ورسېدی او بیا د هجرت نهم کال داخل شو. هغه کال چې د سیرت په کتابو کې عام الوفود ورته ویل کیږي، هغه چې د مسلمانېدو د پاره پرله پسې ډلې مدینه منوره ته راتلې. د هجرت د نهم کال د رجب په میاشت کې د تبوک غزا پیښه شوه، مګر هغه ډلې چې مدینه منوره ته د اسلام راوړلو د پاره راتلې ډېر زیات ډلې راغلي دي او مؤرخینو د تاریخ په کتابو کې دغه ډلو دقیق تاریخ، یعنی د ورځې او میاشتې معین تاریخ نه دی ذکر کړی. خو یقیني خبره ده چې ځینې ډلې د تبوک تر غزا د مخه راغلي دي او ځینې ډلې د تبوک تر غزا وروسته راغلي دي. او د تبوک غزا د هجرت د نهم کال په مابین کې و چې د رجب میاشت و. نو اول به د تبوک د غزا بیان درته وکم او بیا به د ډلو بیان وکم، ځکه د ډلو معین تاریخ لکه د مخه چې مو وویل نه دی معلوم. خو بیا هم د کعب ابن زهیر ابن سلمہ د اسلام قصه په یقیني ډول سره د هجرت د نهم کال په شروع کې و چې هغه قصه داسې ده. کعب ابن زهیر په خپل شاعر او د عربو د هغه مشهور او لوی شاعر زوی دی. خدای مشرک او په اشعار کې به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ذم او حج وویل. خو په عین وخت کې دغه کعب ورور بجیر ابن زهیر مسلمان، نو دغه مسلمان ورور و هغه مشرک کعب ته لیک او رساله ورولېږل چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه ټول شاعرانو په وجلو امر کړی دی کوم چې په اشعارو کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بد او ذم ویلی وي، بل هغه کسانو څخه چې اسلام ته داخل سي او توبه وکړي هغه ته عفو کوي. نو زما وتا ته دغه نصيحت دی چې مدینه منوره ته مسلمان او توبه کوونکی راسه، نو بخلاص سي
کنه نو د خپل ځان د ژوندۍ پاتې کېدو د پاره دی بل ځای وګوره. په جزیره العرب کې ژوند نسې کولای. کعب یوازې دا نه چې د ورور نصیحت نه کوي قبول، بلکې په جواب کې داسې اشعار ورولېږل چې په هغه کې خپل ورور په مسلمانېدو ملامتاوه چې ته وداسې دین ته ور اوښتې یې چې نه دی پلار او نه دی مور پر هغه دین و او نه دی ورور پر هغه دین دی. بجیر رضی الله تعالی عنہ دغه د مشرک کعب اشعار ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په قهر سو او د کعب په وجلو سره امر وکړ. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکي کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.